اما د دې نظام په فزیکي شکل د له منځه وړلو مخالف یم، ځکه کله چې جګړه شروع کیږي په دې جګړه کې بیا ملا یعقوب نه مري، په دې جګړه کې بیا ملا غني برادر نه مري، دوی ځانونه وباسي. په دې جګړه کې چې کوم څوک دا جګړه رامنځته کوي محقق په دې جګړه کې بیا نه مري، د امیر مسعود زوی بیا په دې جګړه کې نه مري. ټامیان چې کوم په امریکا کې ناست دي په شمول د ما خفه کیږئ مه زم د ټامیانو د ډلې یم، مونږ بیا په دې جګړه کې نه مرو، ځکه زه ناست یم په امریکا کې مزې کوم مالونه ګورم. کله چې جنگ شروع کیږي که د امارت د لوري که د جمهوریت د لوري په هغې کې هغه مسکین بیچاره مري کوم چې د عام ولس بچی دی. په امارت کې به هغه عسکر مري چې 12,000 یا 8,000 افغانیو ته ناست کارمند دی، او د جمهوریت په نوم به د ملي اردو هغه عسکر مري چې د ټامیانو لخوا را اصل شوی دی او بیچاره دننه په افغانستان کې د فقر ژوند مخ ته وړي. پس زه ولې د محقق لپاره قرباني شم، زه ولې د امیر مسعود د زوی لپاره قرباني شم، زه ولې د ټامیانو دپاره قرباني شم چې خپله په امریکا کې مزې کوي ما ته دننه په نظام کې د له منځه وړلو خبره کوي، او زه ولې د امارتیانو دپاره قرباني شم. مونږ ملت باید ځان وساتو، مونږ ملت باید هیواد وساتو، او مونږ ملت باید یو اوسو تر څو دولت کنټرول کړی شو. ولې ډیری وخت مونږ ته دا حقایق نه ویل کیږي او د یو سیاسي لغت نه استفاده کیږي. ما ویل زه تاسو ته غواړم نن 2 لغتونه در وښایم او دې 2 لغتونو ته همیشه متوجه اوسئ. اولنی لغت ته پالیټیکل پریشر وایي. پالیټیکل پریشر څه شی دی؟ کوډې دې په پلار وکم په مور دې تعویضونه. اوس به وایي چې ډاکټره دا څه لګوي، سیاسي بحث کې د کوډې دې په پلار کوم په مور دې تعویضونه د کومه شو. پالیټیکل پریشر داسې دی چې یو شر رامنځته که او دا شر دومره غټ که چې دننه په یو نظام کې د دې نه یو بل غټ شر رامنځته شي. یو مثال در کوم د مجردانو. فرض وکړه مجرد راغلی دی کور ته، ادې ناسته د دیګ کوي، خور بیچاره ناسته د کاسې مینځي، پلار بیچاره خپل حساب و کتاب کوي چې څنګه چل دی، سبا ته به غوړي که نه به یې وړه به یې که نه. مجرد وایي چې نظام خو جوړ دی. اوس زه څه وکم چې په دې کور کې یو شر رامنځته شي او د دې شر له امله زه وایم چې ولې ماته واده نه کوئ. مجرد دې ته ناست دی. نو مجرد څه شی کوي؟ مجرد ځي د خپلې خورکۍ څنګ ته یو کاسه رااخلي، درس د هغې پښپو یا د هغې لاس څنګ ته یې کېږدي، هغه لاس خورئ درس کاسه لویږي. چې کاسه ولوېده مجرد وایي چې دا خو د اول نه ما وایي چې دا جنۍ کارګره نه ده، دا مې چندان خور نه ده، د دې لاسونه د ډمانو دي، ته ګوره کاسه یې ماته کړه. پلار وایي چې واه دا خو رښتیا هم ګناه خو د شاکوکو د کاسه ترې نه ماته شوه. مجرد اضافه کوي چې که ماته هم ښځه کړې وه کاسې به نه ماتېدې، که ماته ښځه کړې وه اوس به کاسې وخته مینځل شوې وي. پس جنجال چا جوړ که؟ مجرد. جال یې چاته کېښو؟ بیچاره خپلې خور ته. کاسه یې په چا ماته کړه؟ په خور بیچاره باندې. د څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې په کور کې جنګ رامنځته کړي. د څه شي دپاره؟ د دې د خاطره چې د ده واده وشي. پلار هم راجګېږي خور ته 2-3 لغتې ورکوي چې رښتیا وایي کجۍ ولې دې کاسه ماته کړه. دې ته پالیټیکل پریشر وایي. موږ افغانان خپل ټول عمر د سیاسي فشار قرباني شوي یو. یو مثال در کوم. د پاکستان ISI 2 کارونه کوي. یو طرف نه پاکستان راځي وایي راځي د افغانستان په یو ولایت به حمله وکړو، په پکتیا باندې بمبارۍ کوي، موږ ته چې دی په لسګونو خلک شهیدانوي. د بلې لوري همدا د پاکستان ISI په ټیک ټاک کې د ټیک ټاک خریمو ته او د ټیک ټاک لښتۍ ته زنګ وایي چې ما بمباري وکړه، اوس تاسو داسې خبرې وکئ چې خلک د اوسني نظام په خلاف راپورته شي. بمباري چا کړي؟ د پاکستان مرتد فوج کړي. مړ شوی پکې څوک دی؟ افغان بچی پکې مړ شوی. په ټیک ټاک کې د ټیک ټاک لښتۍ او خریمه څه وایي؟ دا اوسنی نظام، دا باید د منځه لاړ شي، د دو د لاسه بمبارۍ کیږي. ما او تا چې عام ولس یو څه وایو، بلکل دا سړی رښتیا وایي. زم لګی اوسني نظام ته کنځلې کوم، تم لګی اوسني نظام ته کنځلې کوي، جنګ هم شروع کیږي، موږ افغانان په ډلو ویشل کیږو. وه وروره مړ پنجاب کړم او د دې بمباریو د عمله اوس په خپلو کې هم سره اخته شم. که چیرته یو نفر راځي ستا ورور مړ کوي، ته د خپل ورور غچ اخلي، ته دا نه وایي چې دروازه شکیب خلاصه پرېښې وه او شکیب د تا سره جنګ کوي چې نه ما خلاصه نه ده پرېښې. پس دې ته پالیټیکل پریشر وایي. تاسو باید متوجه اوسئ چې
پالیټیکل پریشر څنګه کنټرول کوي. یا یو بل مثال درکوم، عطا محمد نور به راغی په جمهوریت کې په لکاو روپۍ به اغلا کړي، په لکاو ډالر به اغلا کړ، بیا به ویل چې اشرف غني فاشست ده. اوس د اشرف غني په نوم به د تاجک او پښتانه سره په جنگ واچول. تاجکانو به ویل چې رښتیا دا مزار کې چې پیسې نشته دا د غني د لاسه، په اصل کې به پیسې چا وهلې وي؟ عطا محمد نور به وهلې وي. پس ته یو شی رامخته کوي تر څو په یو ملت کې بې اتفاقي واچوي. پس هدف مې دا دی چې کله هم د پاکستان مرتد فوج دننه په افغانستان کې بمبارۍ کوي، دا بمبارۍ باید مونږ سره یو کی، دا بمبارۍ باید مونږ سره لام نږدې کی تر څو د دې مرتد فوج په وړاندې ودرېږو. اما دوامداره لوبه مونږ سره څنګه کیږي؟ د پاکستان مرتد فوج بمبارۍ کوي، د ټیک ټاک خریمې راځي تبلیغات شروع کوي تر څو افغانان په ډلو وویشي. په کومو ډلو؟ اماراتي او جمهوریتي ډلو باندې. اوس څه کیږي؟ د پاکستان مرتد فوج چې بمبارۍ وکړي او د ټیک ټاک خریمو او لختۍ د دې بمباریو نه په استفاده کرکه خپره کړه او زه ته یې په 2 ډلو ویشلو. په 3م پړاو کې کورنۍ جګړه پیلېږي. زه ته په خپلو کې سره درځو، زه وایم چې زه اماراتۍ وژنم. ولې وژنم؟ د دې د خاطر چې پاکستان حمله کړې. اماراتۍ وایي چې زه به اوس څنګه د پاکستان نه غچ اخلم، ودرېږه چې ټامیا راپسې دی، خیر زه اول ټامی وژنم. پس د پاکستان حمله د فکري جګړې په واسطه د دې لامل شوه چې مونږ کورنۍ جګړه شروع کړو. دې ته باید ستاسو پام وي. که چیرته تاسو ګورئ چې د پاکستان مرتد فوج په مونږ حمله کوي او یو ټیک ټاکي خریمه یا یو ټیک ټاکي لختۍ د دې په ځای چې د پاکستان د مرتد فوج خلاف وغږیږي او افغانان سره یو ځای کی، وایي چې دا ګناه د امارت ده یا دا ګناه د جمهوریت ده، دا مونږ ویشي. د دې انسان نه لرې اوسئ. دا خطرناکه خبر ده. او که چیرته موږ په دې پوه نه شو زموږ وطن تباه کیږي. زه ډیری خلک ګورم چې ما ته وایي چې ډاکټره خو رښتیا وایي د امارت په موجودیت کې څنګه بمبارۍ وشوې، ولې امارت اوس چې شی نه وایي، ولې غبرګون نه ښایي، ولې غچ نه اخلي؟ ورور که ته غواړې چې دا نظام غچ واخلي، په دې نظام د نیوکو په ځای دې نظام ته حل لاره وښایه. که چیرته ته دې پسې ګرځې چې ملامت و سلامت څوک دی، خو بیا دا نظام هم درته وایي چې په چی شي غچ واخلم. ټانک تا غلی کې، د رینجر تیل تا ووهل، تیارې تا د حکومت نه د خپل افغانستان نه د تیارې وویستې تاجکستان ته دې ویوړې، په چی شي غچ واخلم؟ خو خبره چې شی شوه هغه به تا ملامتوي، ته به هغه ملامتوي. په منځ کې عام ولس شهید شوی پنجاب غواړي ده. ځکه کله هم چې موږ سره به اتفاقه کیږو پنجاب یو حمله کوي، او کله چې پنجاب حمله وکړه د ټیک ټاک لختیو خریمو ته خدای پاک موقع مسئ دی او دوی راځي چې شی کوي؟ د بې اتفاقۍ تخم کوي. د چی شي د خاطره؟ د دې د خاطر چې ډبل ټیپ ورته وشي. اوس کله چې زه وایم د ټیک ټاک لختۍ او خریمې یوازې مې موخه ټامیان نه دي، یوازې مې جمهوریتیان موخه نه دي، حتی هغه خلک چې د امارت په نوم ټیک ټاک ته راځي او وایي چې نه مونږ دفاع کوو، ښه کوو، تاسو ټامیان چیرته یې، تاسو بې غیرته یې، د ده نه بل بد سړی نشته. هر هغه څوک چې افغانستان په ډلو ویشي هغه تر ټولو بد انسان دی. پس که چیرته دښمن په تا حمله کړي ته باید د دښمن په اړه وغږیږي. که چیرته دښمن په تا حمله کړي ته باید د دښمن خلاف وغږیږي. که چیرته دښمن په تا حمله کړي ته باید دښمن بیا بکې. دا څه معنا چې دښمن په ما حمله کړي، موږ غواړو په خپلو کې اخته شو. پس یوازې د حل لاره دا ده چې مونږ یو اوسو، په ډلو ونه ویشل شو. ته ماته ونه وایي چې ته ولا سترګې دې تک شنې دي، ته ټامي واوروره سترګې زما شنې ځکه دي چې زما د ټول نسل سترګې شنې دي. اصیل پښتانه ټول شنې سترګې دي. دا پنجاب کې چې ګډوډ شو سترګې تورې شوې. تاسو چې پښتانه وګورئ ټول شنې سترګې. ټوکې کوم، اوس په چا بدونه لګي چې د ما سترګې هم تورې دي. خیر زه اصیل پښتون نه یم. دا څوک چې ماته شنو وایي چې روسانو ته شوی نه ورور. په پښتونخوا کې چې کوم ملګري دي چې اوس سترګې هم تورې دي، چیرې هم تورې دي، تاسو خپل ډي ان اے چک کوئ بابوجي به کوم ډز کړی. په اصل کې پښتون ښکلی دی، ذاتاً ښکلی دی، او د ټولو پښتنو سترګې شنې دي، د ټولو پښتنو ویښتان تک زیړ دي. تاسو چې اصیل پښتانه په کلو کې وګورئ تاسو پوهیږئ چې سم مالونه دي. بنان هلکان یادوم. سو بیرته راځو خپل دوهم لغت ته. پس اول لغت باندې خو تاسو پوه شوئ. پالیټیکل پریشر دی، په تا باندې فشار راولي، تا وږی کوي، د تا اقتصاد خرابوي، په تا باندې بمباري کوي تر څو ته په غوسه شي او په غوسه کې یو بل وخوري. پس که تاسو غواړئ بریالي اوسئ،
کله چې په موږ باندې دا اوس فکر وکړئ اقتصاد مو خرابه دی، مطلق له منځه لاړ دی، لوږه ډېره ده. اوس موږ چې کوو ټول په غوسه کېږو. امارت جمهوریت کې چې شو، په جمهوریت کې به روان وي، موټر به دې چلاو، درم ټایر به دې پنچر شو. مونږ چې ټایر به دې پنچر شو، یاره د اشرف غني داسې حکم، دا چندان حکومت نه دی. دې ته پالیټیکل پریشرایز وایي. د مونږ ذهن یې داسې جوړ کړی و چې ټوله ګناه باید په اشرف غني واچو. ښځه به راجیګه شوه، زوی به یې پمپر لړلی و. دا د اشرف غني د لاسه. د ده په حکومت کې دا چې دی ډېر جوابچی کوي. وجه نه یې د ده په حکومت کې جوابچی ډېر کوي. یعنې څه؟ چون ذهن زمونږ جوړ شوی و. ذهن مو څنګه جوړ شوی و چې مونږ په ډلو ویشي. همیشه د هر مشکل د خاطره باید څوک بدنامه شي؟ نظام بدنامه شي. په نظام کې څوک؟ یو مشر بیچاره باید راونیول شي. پمپر خو ستا مسؤلیت دی. ماشومې چې ډېر ډکوي دته یې په ولس مشر څه. پس تاسو باید زده کړئ چې پالیټیکل پریشرایز ته تسلیم نشئ. که د پنجاب مرتد حکومت حمله کړي، باید په پنجاب وغږیږئ. که چیرته اقتصاد خرابه دی، باید دننه په نظام کې په هغه وزیر وغږیږئ چې د هغه وظیفه ده چې خلکو ته کاروبار پیدا کړي. که چیرته موږ د ځان نه سمه دفاع نشو کوی، باید دننه په نظام کې هغه وزارت راونیسئ د کومو چې وظیفه ده چې د موږ نه دفاع وکړي. که چیرته دننه په نظام کې په موږ باندې بېځایه ګیري پرېښودل کېږي او دا مهمه مسله نه ده، باید هغه خلک راونیسئ چې امر بالمعروف کې کار کوي. که چیرته ستاسو ښوونځي بندي، باید هغه وزیر راونیسئ کوم چې د وزارت وزیر دی، ورته ووایي چې استعفا ورکړه. جالبه خبره دا ده، د کله نه چې ښوونځي بند شوي، د معارف د وزیر نوم هم چا نه دی استه. که زه وایم چې وسړیه د ښځو ښوونځي بند دي، د معارف وزیر د استعفا ورکړي. دا څه رقم وزیر دی چې د ښځو مکتبونه نشي خلاصوی؟ دا خو د ده وظیفه ده. د قیامت په ورځ به د معارف د وزیر نه پوښتنه کیږي چې د ښځو دپاره د ښوونځیو دروازه ولې بنده وه. پس تاسو کلي نشئ کولی یو فشار ته تسلیم شئ. تاسو کلي نشئ کوی یو نظام بدنامه کوي. یو نفر به وظیفه اشپزي، د یو نفر وظیفه به صفکاري، د یو نفر وظیفه به موټرواني. موټروان نشه دی، درس ټکر کوي. ته نشي کوی چې اشپز ته لغتې ونیسي. او د دې د خاطره دوم لغت باندې غږیږم، او دا دوم لغت لږ څه جالبه دی. دې ته مسلیډینګ سولوشن وایي چې په دې برخه کې د موږ نه ډېره زیاته استفاده کیږي. مسلیډینګ سولوشن چې شته وایي، مسلیډینګ سولوشن دې ته وایي چې د سندرغاړي غږ سم نه وي او ته ډولچي ته لغتې ونیسي. او د دې مسلیډینګ سولوشن په واسطه د افغانانو نه ډېره سخته استفاده کیږي. که مو چیرته خیریه بنسټونه په یاد وي، زه یو مثال درکوم. خیریه بنسټونو کې به د خیریه بنسټونو ګدایګر اوس ټول چې دی فیسبوک کران شوي، ټوله ورځ ناست دي فیسبوک ته ویډیوګانې جوړوي تر څو د فیسبوک نه پیسې پیدا کړي. ولې؟ ځکه هغه خیراتونه چې د افغان ولس په نوم په دو باندې کېدل، هغه اوس بند شوه. اوس د خیره کارونه وکړي که نه. دوی چی شی کو؟ تا ته به راغله یو تمثیلي ویډیو به یې جوړه کړه، ټول سلیم شاهین غوندې د فلم هلکان وه، درته به ویل چې وطن کې بګراوند به شروع شو، و د ما جانانه ولې خفه یې په ما ګرانه، وطن تباه دی، دا مورکۍ، دا بیچاره کور نه لري، راولېږه یو $10,000. $10,000 به ور ولېږل شو، هغې مورکۍ ته به یې $200 ورکړه، ټول به یې نور په جیب کې واچول. دې ته مسلیډینګ سولوشن وایي. تا ته به یې وایي چې مشکل دا دی، د هغې مشکل په نوم به یې پیسې درنه اخیستې او خوړلې به یې په چی شي؟ په خپلو عیاشیو باندې. په همدې شکل په اوسنیو شرایطو کې فرات دریا یوه لوبه کوي. او زه نه پوهېږم هغه خلک چې د فرات دریا نه دفاع کوي، د دوی ذهني IQ شته دی او که نه شته؟ مطلب دوی د یو ځل دغه د خپلو مغزو لاینونه چې دی وجنګوي، هغه کوم موټرونه چې نه چالانېږي هغې ته مونږ بیټرۍ راوړو، لاینونه ورتېرو، یو شرطي ورکو چې موټر چالان شي. کوم خلک چې د فرات دریا نه دفاع کوي، د دوی مغزه باید یو ځل بیا دغه شي، کنیکشن شي. ولې؟ دلیل یې درته وایم. ګورئ ملګرو، په دې یو بېسواده انسان هم پوهېږي، په دې باندې د ښوونځي یا وکلن ماشوم هم په دې باندې پوهېږي. فرض وکئ که چیرته ستاسو پلار تاسو ته ووایي چې ته لاړ شه او ماما نه دې مخ واړوه، او ته یې 9 کلن مجرد یا 10 کلن مجرد، او ته ځې ماما ته دې ګوري چې ماما دې در وکتل مخ دې اړوي. اوس د ماما باید تا پسې راشي، اوس د ماما باید د تا نه ګیله وکړي، اوس د ماما باید تا ته ډانګی ونیسي؟ نه، ځکه ته د یو چا د امر تابع چې هغه ستا پلار دی. کله چې پلار درته وایي چې مخ واړوه، که ته مخ وانه ړوې، دومره لغتې درکړي چې زړه دي،
نو ته د دې د خاطره چې ځان وژغوري باید مخ واړئ. یا فرض کوو فراد دریا صاحب لاړ دی کنسرت ته او په دې کنسرت کې د فراد دریا لاړې بندیږي په ستوني کې او د ببولوالې په ځای ککولالې وایي. اوس ټول خلک خاندي. خلک اوس چا پورې باید وخاندي؟ لاړې د چا بندي شوي؟ د فراد دریا بندي شوي. باید وخاندي چا پورې؟ فراد دریا پورې. آیا خلک ډولچي پورې خاندي؟ نه. فرض وکئ یو نفر دی، قاري صاحب دی، قرآن عظیم الشان تلاوت دی. دا د قرآن عظیم الشان په تلاوت کې غلطیږي. خلک باید هغه چاته سرپیړې ونیسي کوم چې دلته ناست دی او قرآن اوري؟ نه. سو دې ته وایي مسلیډینګ سولوشن. ته پوهیږي چې مشکل یو ځای کې شته، اما دا مشکل را اخلي هغه ځای پې خرابوي کوم ځای چې خارخ نه کوي. او فراد دریا هم دا کار کوي. د یو ملي ټیم ترمنځ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو یو اوسئ، ځکه تاسو 11 نفره یې او د 11 نفره چې کله میدان ته دننه کیږي دو د زنځیر حیثیت لري. که چیرته په دو کې یو کړۍ وشکېده د 11 نفره ټول تباه دي. ټول تباه دي د 11 نفره. فراد دریا ستونزه لري، زم ستونزه لرم د کرکټ بورډ سره، تاسو هم ستونزه لرئ. راځئ نن صاف کړو. په کرکټ بورډ کې واسطه شته که نشته؟ بلکل شته. زه دا منم چې په کرکټ بورډ کې واسطه ده. ځکه واسطه ده چې ما ځوانان لیدلي ننګرهار کې، په خوست کې، په کندهار کې چې د سلیکشن کمیټې ترې نه $200-300 غوښتي تر څو یې د دو ویډیو هغه خلکو ته مخته کي کوم خلک چې سلیکشن کوي. یعنی فکر وکئ د کرکټ بورډ د غړو په منځ کې دومره ستر فساد دی چې که چیرته ته د ننګرهار یو عادي لوبغاړی او تا خپله یوه ویډیو جوړه کړې تر څو د سلیکشن ټیم هغه وګوري، یوازې د تا ویډیو چې کله تر هغو رسیږي او هغوی ګوري تا نه $200-300 اخیستل کیږي. څو ورسیږي دې ته چې د سلیکشن ټیم تا راوغواړي ستا بالنګ او بیټینګ وګوري، په هغې کې په زرګونو ډالر باید ته مصرف کړي. پس دا یو حقیقت دی چې دننه په کرکټ بورډ کې فساد شته، په مکمل شکل فساد شته. دوم، آیا کرکټ بورډ میراثي دی؟ بلکل میراثي دی. په دې کې شک نشته. اصغر افغان د کرکټ بورډ د کپټان په حیث باندې ځان میراثي کړی و. د هغه ورور اوس هم د اصغر افغان په زور باندې تر اوسه پورې د موږ هغه ملګری چې دی شته دی. همداسې که چېرته تاسو وګورئ هر لوبغاړي کوم چې پخواني لوبغاړي دي یا یې خپل زوی چوخ کړی، یا یې خپل د کاکا زوی چوخ کړی، یا یې خپل د ماما زوی چوخ کړی، په یو برخه کې نه په یو برخه کې یو چاته د کار زمینه مسیده کړې او ټول سره خپل دي. پس زه دا منم چې په کرکټ بورډ کې میراثیتوب شته دی. اوس د دې هر څه کنټرول به څوک کوي؟ فرض وکړئ په کرکټ بورډ کې واسطه ده. دا واسطه باید څوک له منځه یوسي؟ راشد خان باید له منځه یوسي، حشمت شهیدی باید له منځه یوسي، نوین الحق باید له منځه یوسي. یا فرض وکړئ کرکټ بورډ میراثي شوی، دا د میراثي سیستم باید څوک له منځه یوسي؟ د راشد خان وظیفه ده، د نوین الحق وظیفه ده، د حشمت شهیدی وظیفه ده. دا داسې دی لکه یو مجرد چې ناسي او وایي چې زه د مجردۍ نه مړ شوم او ته ورته وایي چې خو لاړ شه په جرګې که نه. آیا مجرد مو لیدلی چې خپله په خپلې جرګې لاړ شي؟ نه ځي که نه. اوس زه مجرد یم، یو جنۍ مې خوښېږي، زه به خپلې جرګې ته په خپله منډې وایم چې خو سره ته کښېنه دا مال نه راکوي. هغه به راته وایي چې و بې شرمه پلار نه لري، مور نه لري، کورنۍ نه لري چې په جرګه راشي چې ته خپله راغلی د تا سترګې دومره شکېدلي هیڅ انسان په خپله خپلې جرګې ته نه ځي. یا فرض وکړه زه سلماني یم، د ما ویښتان خرابه دي، زه خپله کیچي کوی شم؟ نه شم کیچي کوی. زه ډاکټر یم، خپله ځان ته پچکاري وکړم؟ نه شم کوی. بنان که چیرته تاسو وایئ چې دننه په کرکټ بورډ کې واسطه ده، دننه کرکټ بورډ میراثي شوی، دا میراثي کړی چا دی؟ دا واسطه رامنځته کړې چا ده؟ جمال و کمال رامنځته کړي. دا د کرکټ بورډ ادارې رامنځته کړي، دا د کرکټ بورډ اداري مشرانو رامنځته کړي. جمال او کمال هغه خلک دي چې په کرکټ بورډ کې په خبرو نه پوهېږي، هغه خلک دي چې د خپل ټیم د غړو په اړه دومره نه پوهېږي چې څوک آلراونډر دی، څوک بیټسمین دی. ولې فراد دریا د هغې نوم نه اخلي؟
ولې فرهاد دریا په هغو نه غږېږي؟ ولې د کرکټ بورډ په رئیس نه غږېږي؟ ولې د کرکټ بورډ په معین نه غږېږي؟ ولې د کرکټ بورډ د اصلاحاتو په ادارې نه غږېږي؟ ولې د کرکټ بورډ د اصلاحاتو په مدیریت نه غږېږي؟ ولې د کرکټ بورډ د سار په برخې باندې نه غږېږي؟ ولې د کرکټ په رسنیز برخې باندې نه غږېږي؟ ولې د کرکټ بورډ په تخنیکي ټیم باندې نه غږېږي؟ او ولې د کرکټ بورډ د اعلی څارونکي کمیټې د خلکو نوم نه اخلي چې هی ولې واسطې روانې دي؟ هی ولې بې عدالتۍ روانې دي؟ ځکه د کرکټ بورډ څارونکی ټیم پیسې د همدې دپاره اخلي چې واسطې له منځه یوسي. ځکه د کرکټ بورډ اداره پیسې د همدې د خاطر اخلي چې عدل ولري. اما نه، فرهاد دریا په هغې خلکو نه غږېږي. ولې په هغې خلکو نه غږېږي؟ ځکه په اساسي شکل اصلاحات رامنځته کیږي. د فرهاد دریا موخه دا نه ده چې اصلاحات رامنځته کړي. د فرهاد دریا موخه دا ده چې ورته یو پروژه ورکول شوې تر څو افغان ملي ټیم په خپلو کې سره واچوي. زه فکر وکړه د ټیم یو غړی یم، ما ته ویل کېږي چې شکیب په واسطه راغلی. اوس 10 نفره نور د کرکټ د ټیم لوبغاړي چې دا خبره اوري په ما شک پیدا کوي. سبا ته ما ته بالنګ نه راکوي چې ما ته یې بالنګ رانه که زه کوفتي کېږم، زه ځان ته بل ټیم جوړوم. د ما په ټیم کې 2 ډلې رامنځته کېږي، یو د غریب اولاد، یو هغو چې په واسطې راغلي، او موږ به په یو بل کې سره ډزو. فرهاد دریا به وایي چې شکیب واسطه باز دی، هلته به چې دی د ما ډله به راپورته کېږي چې فرهاد دریا ته غلی کېنه، شکیب واسطه باز نه دی، نوین الحق چندان سړی نه دی. جنګ په چې شي کېږي؟ په لوبغاړو کېږي. دا لوبغاړي دومره صلاحیت لري چې خپله میدان ته راښکته شي؟ نه، لوبغاړي څوک ټاکي په لیاز د خدای، لوبغاړي څوک وباسي په لیاز د خدای. خپله نوین الحق د همدې واسطو د خاطره لرې نه شو، خپله نوین الحق د همدې واسطو د خاطره په ملي ټیم کې د لوبېدو حق ترې وانخیستل شو. د همدې واسطو د خاطره راشد خان سره څه وشول؟ د همدې واسطو د خاطره حشمت شهیدي په کوم حالت کې روان دی؟ سو تاسو پوهیږئ چې کرکټ بورډ کې واسطه ده، اما دا واسطه خپله لوبغاړي نه کوي، بلکې لوبغاړي د واسطو په زور راځي. واسطې کوي څوک؟ د کرکټ بورډ رئیس. واسطې کوي څوک؟ د کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټه. واسطې کوي څوک؟ جمال و کمال. تاسو هغوی ته څه نشئ ویلی، خوله مو ماته ده. ولې ورته څه نشئ ویلی؟ ځکه هغوی زور لري. ولې ورته څه نشئ ویلی؟ ځکه هغوی پیسې لري. ولې ورته څه نشئ ویلی؟ ځکه هغو ملایانو ته ګپ ورکړی، او که هغو ته مو څه ویلی بیا مو چاره کوي. اما زه د تاسو غوندې بې غیرته نه یم، زه د فرهاد دریا غوندې دوه مخې او منافق انسان نه یم. زه وایم چې کرکټ بورډ کې واسطه ده او تاسو مطمئن یاست چې کرکټ بورډ کې واسطه ده. زه وایم چې تاسو وایئ چې کرکټ بورډ میراثي شوی او تاسو مطمئن یې چې میراثي شوی، اسناد راواخلئ، ثبوت راواخلئ، وښایئ چې چا میراثي کړی. که ته ماته وایي چې حشمت شهیدي په زور ناست دی، د چا په زور ناست دی؟ څوک حشمت شهیدي ته موقع مسیدوي چې هر ځل ولوبېږي په داسې حالت کې چې ښه پرفارمنس نه کوي؟ مطلب حشمت شهیدي چې هر کله د خوب نه راپورته شو ډانګی په غاړه کې او رادننه کېږي میدان ته؟ نه، پوښتنه شته، مشر شته، سلیکشن ټیم شته، رئیس شته، انالیست شته. دوی هغه خلک دي چې واسطې کوي، دوی هغه خلک دي چې خاین دي. که چیرته ستا په کور کې ستا پلار خایني، که چیرته ستا په کور کې ستا پلار تا ته وایي چې واخله بچیم سګرټ ووهه، ته ماشوم ته سپېړې نشي نیوی چې ته ولې سګرټ وهې. ته اول باید پلار اصلاح کړي. که پلار سګرټ ورکوي، ماشوم سګرټ وهي؟ ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم خو عاجز دی، ماشوم ته چا شی په لاس کې ورکړي وهي. دا داسې دی لکه مجرد ته چې هر څوک ووایي چې کوي، مجرد میخ هم کوي. وګورئ په فرانسې کې د وزې سره څه وکړه، خو مجرد دی، مجبوره دی چې څه شی مخته ورغی کوي. اوس که ته غواړې چې د مجرد ستونزه حل کړې، مجرد واده غواړي، واده به په چا کوي؟ خو پلار یې باید وکړي. پس تاسو غلط لګیایئ. د مونږ مشکل دا نه دی چې مونږ وایو چې فرهاد دریا سره مو ستونزه ده. فرهاد دریا دومره غټه صوبه نه ده، خو چې کنسر ته لاړ شي به بولالې درته چې دی د مایکل جکسن په پتلون کې وایي. او فرهاد دریا مونږ ازمایلی، پوهېږئ څومره ډالر یې اخیستې و؟ د تاسو حافظه ولې کوچولو ده؟ ولې مو زر خبرې د یاده وځي؟ فرهاد دریا څومره ډالر واخیسته د افغانانو نه؟ تاسو ته کومې سوړې جوړې کړې؟ سو تاسو زموږ ستونزه فرهاد دریا سره د یو افغان په توګه دا نه ده چې ولې په کرکټ بورډ باندې نیوکه کوي. زموږ ستونزه فرهاد دریا سره دا ده چې لاله مشکل دی څه شی دی؟ فرهاد دریا وایي چې ډول خرابه دی. زه ورته وایم چې خیر ډول خرابه دی، نوره بابچي ته دې ولې سپېړې نیولي؟ زموږ ستونزه فرهاد دریا سره دا ده.
ډول ډز نه کوي لغتې نیولي ربابچي ته. د ربابچي څه ګناه ده؟ د ربابچي وظیفه د رباب وهل دي. که ته وایې چې کرکټ کې واسطه ده، که ته وایې چې کرکټ میراثي شوی، دته یې په حشمت شهیدي څه؟ حشمت شهیدي واسطه کړې. چا ته یې واسطه کړې؟ رئیس ته. فاسد څوک دی؟ رئیس دی. پس ته که غواړې چې حشمت شهیدي واسطه ونه کړي، ته باید رئیس لرې کړې. که رئیس عادله انساني، که د سلیکشن کمیټه صحیح، که جمال و کمال صحیح، لوبغاړي په خپله سمیږي. په لیاز د خدای په دې خو باید تاسو پوه شئ. تاسو ماته وایئ چې په یو اداره کې یو مامور په زوره راغلی، چا راوستی په واسطې؟ خو یا به وزیر صاحب راوستی یا به معین صاحب راوستی. که ته غواړې چې واسطه بازي بنده شي، باید وزیر اصلاح کړي، باید معین اصلاح کړي. په دې ستاسو ماغزه نه خلاصېږي. یار ځینې وختونه د فیسبوک د ډیرو کمو افرادو نه زه ډیر مایوسه شم. صحیح ده چې غریبي ده، صحیح ده چې مجردان یئ، صحیح ده چې ګرمي به وهلي یئ، صحیح ده چې پکې به مو کار نه کوي، صحیح ده چې ګرم به وئ، صحیح ده چې لاندې باندې به سوځېدلي وئ. اما په دې معنا خو نه ده چې دومره کمعقل شئ چې بیخي پوه نه شئ چې خبره چی شی ده. ستاسو مشکل یو شی دی، راخیستې مو د بل شي پسې. په افغانستان کې بیکاري ده. د دې په ځای چې په دې وغږېږو چې څنګه بیکاري له منځه یوسو، باید اوسنی حکومت له منځه یوسو. واوروره، که چېرته ته اوسنی حکومت له منځه یوسي، جنګ شروع کیږي، د دې نه حالت بدتره کیږي. د بیکارۍ دپاره اوسنی حکومت ولې باید د منځه یوسي؟ د بیکارۍ د له منځه وړلو دپاره باید لاړ شي هغه وزیر د غاړې نه راونیسي کوم چې کار درته نه مسئ دی. ولا په افغانستان کې ګرمي ډېره ده، ښه څه وکړو؟ باید اوسنی حکومت له منځه یوسو. اوسني حکومت ته په ګرمۍ څه؟ که ته د اوسني ګرمۍ د خاطره حکومت له منځه وړي، خو ډزې دي، توپک دی، بمبارۍ د ګرمي نور هم ډېرېږي. ولا په کلمو مې درد دی، ښه څه وکړو؟ اوسنی حکومت به له منځه یوسو که نه؟ وروره، کلمې ستا خرابه دي، کوفته تا خوړلې، لاړ شه ګولۍ وخوره چې کلمې دې جوړ شي. دې ته په حکومت څه؟ پس موږ چې شی کوو، مسلیډینګ سولوشن کوو. مسلیډینګ سولوشن چې شته وایي، مشکل یو ځای کې دی، مونږ ګرو بل ځای. او کله چې انسان راته وایي چې ولې دا ځای ګرئ، خلکو ته وایي چې ګوره دا خو په ما نیوکه کوي، مګر مشکل دلته نه و. دا داسې دی لکه ما ته چې یو ناروغ راشي، سر یې درد کوي، او زه ورته چې دی د مجردانو نه زه ورته چې دی د واده د اولې شپې ګولۍ ورکړم. وروره، د هغه سر درد کوي، زه ولې بله ګولۍ ورکوم؟ او کلم چې زه ګولۍ ورکوم او مجرد راته وایي چې وروره سر مې درد کوي، دا د واده د اولې شپې ګولۍ ولې راکوي؟ زه ورته چې ګوره ته نه غواړې چې ښه شي، ما خو ګولۍ درکوله. ټول خلک وایي چې او ډاکټر دی، وسړیه ګولۍ درکوي، ته څنګه سړی، ولې په ده نیوکه کوي؟ اما هېڅوک دا نه وایي چې وسړیه صحیح ده چې ډاکټر دی، صحیح ده چې ګولۍ راکوي، خو د غلط ځي ګولۍ راکوي. زه ورته وایم سر مې درد کوي، دا د سر په نوم د واده د اولې شپې ګولۍ راکوي. په دې مو سر خلاص شو، یا د دې نیم ساده کم درته، یا سر مو په دې نه خلاصېږي. نو فراد دریا تاسو ته د سردرد د ګولۍ په ځای د واده د اولې شپې ګولۍ درکوي. او زه وایم دا خطرناکه ده، نه دې د سر درد ښه کېږي، بلکې بل مصیبت باندې مخته کېږي په مجردۍ کې. سو فراد دریا باید پوه شي چې واسطې یا د کرکټ د میراثي کولو یا د کرکټ د ټیم د سلیکشن دا پریکړې احمد شهیدي نه کوي، دا پریکړې راشد خان نه کوي، دا پریکړې نوین الحق نه کوي. د دو بیچارهګانو وظیفه دا ده چې سوټی په لاس یې توپ وولي یا توپ راواخلي شاته لرګي درمات کړي. دا د دوی وظیفه ده. د دې نه اخوا تاسو نشئ کولی چې راشد خان باید ګلبدین لرې کړي. راشد خان ګلبدین نشي لرې کولی ورور. تاسو نشئ کولی ووایئ چې حشمت شهیدي باید نوین الحق ته ووایي چې راشه څلور اوره بال وکړه. حشمت شهیدي دا صلاحیت نه لري. کپټن چې کلم راځي د یو پلان په اساس راځي. د هغه بیچاره ټول صلاحیت دا دی چې څوک اول ولوبئ څوک آخر ولوبئ. تاسو داسې کوئ مثلا، او دا مشکل دی. مونږ زما مولوي صاحب ملا یعقوب راغلی و تلونیوس ته د یو مرکې د خاطر. زما یو ملګری دی نوی ژورنالست شوی، د اراکوزیا راډیو ته یې کار کوو. نو مولوي صاحب ملا یعقوب یې د دغې نه رانیولی چې ما ته جانان ووایه. ما ورته وویلې چې وسړیه ده ته یې په دې څه؟
لکه اوس به وایي څه معنا چې ماته جانان وایي. ملا یعقوب ته وایي دا ښوونځي ولې تړل شوي ولې نه خلاصېږي؟ وسړیه د دفاع وزیر ته یې په ښوونځیو څه ذبیح الله مجاهد چه ارزی که گیر کی این مکتبا چرا خلاص نمیشه؟ ذبیح الله مجاهد ته په مکتبونو څه what's the sense؟ زما وظیفه ډاکټري ده، ته راته راغلی چې دا د ما د کور بام ولې کوږ دی؟ په ما یې څه؟ زه ډاکټر یم صدقه دې شم. ته باید د خپل صحت پوښتنه د ما نه وکړې. د تا کور بام چې کوږ دی هغه د انجینر وظیفه ده. پس فراد دریا د خپل ډولچي کس د ربابچي نه اخلي او دا دننه په لوبغاړو کې فساد رامنځته کوي، دا دننه په لوبغاړو کې بې اتفاقي رامنځته کوي، دا دننه په لوبغاړو کې جداوالی رامنځته کوي. دې ته باید ستاسو پام وسي او دا سړی قصدن دا کار کوي ځکه فراد دریا متاسفانه ټول عمر د پښتون خلاف کارول شوی او متاسفانه په نرمه ژبه باندې تر ډیره حده پورې پښتو له منځه وړي. دغه څه دي چې تر څو تاسو پې پوهیږئ ډېر به ناوخته فراد دریا زما کلتور له منځه وړی، زما یې رواج له منځه وړی، زما یې سندرو کې چې دی راته داسې ګډوډي کړي چې اصلا مناسبه نه ده. پس کله چې ته زما په ملي عنعناتو غږیږې، زما په ملي ټیم غږیږې، زما د ملي ټیم په ملي ستونزو باندې غږیږې، د تا شخصیت هم باید داسې چې یو ملي شخصیت وي. که ته زما کالیو کې پتلون ورګډی، مطلب کلاوش یې غوښت پلیاز دوختی، کلاوش یې د مایکل جکسن د پتلون سره اغوستی، په سر ورته چې دی کنداري کالي راکش کړي او په سټیج کې د یوې 14 کلنې جنۍ سره ببولالې نو زه تا نه څه زده کړم؟ زما نوی نسل تا نه څه زده کړي؟ کلتور تا رمنځه راته ویوړ، سندرو عنعنات تا راته رمنځه ویوړ. یو کوچنی ماشوم ته چې ته خپله ښځه هم لرې، شونډې دې ورکش کړي، ورته ګډېږي. ته خو یو ځل خپل ځان ته وګوره. او زه نه وایم چې ته نیوکه مه کوه، زه دا وایم چې ته نیوکه په هغه چا وکړه کوم چا چې دا هر څه رامنځته کړي. زه نه پوهېږم د تاسو د کمال او جمال سره ولې دومره مینه ده چې په هغو زغرده نیوکه نه شئ کوی. کمال او جمال دومره په تنګ کوي، د کرکټ بورډ اداره دومره په تنګه کوي، د کرکټ بورډ رئیس دومره په تنګ کوي چې یا استعفا ورکړي یا ستاسو خبرو مني او دایمي اصلاحات رامنځته کړي. هغه لوبغاړي چې بیچارهګان د واسطو نه په تنګ دي، هغه لوبغاړي چې بیچارهګان د میراثیتوب نه په تنګ دي، هغه لوبغاړي چې بیچارهګان معاش په کافي اندازه نه لري، هغه لوبغاړي چې غربت سره سر ټکوي اما بیا هم د افغانستان د ویاړ دپاره لوبې کوي. تاسو هماغو پسې راخیستې، کله نوین الحق دی، کله حشمت شهیدي دی، کله راشد خان دی، کله ګلبودین دی او داسې غټې صوبې یو مجرد به تشناب کې ناست دي، قبض به وي، زوره کې به وایي او هلته به لیکي چې راشد خان ښه کارونه کو د یو کپټن په څیز ته ودرېږه چې دا قبضیت خو بیخي ډېر دی، دا باید وایستل شي. ورور تا تر اوسه پورې خپل میچ په تشناب کې د خپلو کلمو نه ونه ګټه. ته په هغه انسان خبرې کوي چې افغانستان ته یې په سلګونه ویاړونه راوړي. پس په منه که ته کله هم بحث کوې په یو لوبغاړي ته اول په دې پوه شه چې د راشد خان وظیفه څه شی دی، ته په دې پوه شه چې د حشمت شهیدي وظیفه څه شی دی. دوی د سلیکشن ټیم نه دي، دوی سارګر نه دي، دوی د کرکټ بورډ اداره نه ده. زه ولې لایو راغلم؟ زه معمولا لایو نه راځم، تاسو په دې پوهیږئ. اما کله هم چې پوهیږم چې یوه موضوع د فساد نه ډکه موضوع ده او یوه موضوع زما د ملي نظریې یوه ستره ننګونه کوي، زه په هغې موضوع غږېږم. او دننه په فیسبوک کې متاسفانه زه وینم چې هغه خلک چې د فراد دریا نه دفاع کوي د دوی نیت پاک دی. دا خلک داسې خلک نه دي چې بد خلک دي، داسې خلک نه دي چې دوی د کرکټ ټیم بد غواړي. دوی په پاک نیت د فراد دریا تر شا ولاړ دي. دوی وایي چې بالکل باید په کرکټ کې اصلاحات راشي او زه د دوی سره دښمن نه یم، زه کاملا د دوی سره همنظر یم، زه کاملا د دوی نظر ستایم، د دوی سره ولاړ یم. ولې ورونو فرهاد دریا فاسد دی، تاسو ته حل لاره په غلط شکل درښایي. د ډولچي کست غواړي د ربابچي نه واخلي. پس فراد دریا ته ووایه چې په خوله ګونګی شي به بولالې
که په کرکټ میراثي دی، که کرکټ کې واسطه ده، د کرکټ په ادارې باید فشار راوړي، په کمال و جمال باید فشار راوړي، په دې کې لوبغاړي ګرم نه دي. نو انشاءالله چې په دې پوه شوي اوسئ، لطفا لوبغاړو ته کرکه مه ورکوئ، لطفا لوبغاړي مه مایوسه کوئ، لطفا تر دې حده پورې مه رسېږئ چې اوس کرکټ باندې ګلخانان هم زموږ خبرې کوي. د پاکستان یو ګلخان راځي د افغان په نوم، د تاسو سره د راشد خان اړوند بد وایي او تاسو ورته ناست چې ووله، د حشمت شهیدي اړوند بد وایي او تاسو ورته ناست یې ووله. ګورئ ملګرو، واسطه کې د کرکټ په میراثیتوب کې د هیڅ لوبغاړي ګناه نشته. که چیرته یوه اداره فاسده وي، ته مجبوره یې چې واسطه وکړي وردن نشي. فرض وکړه په طلوع تلویزیون کې د طلوع تلویزیون رئیس فاسد دی، واسطه باز دی، او زه غواړم طلوع تلویزیون کې کار وکړم، خو زه مجبوره یم چې واسطه وکړم. ولې که د طلوع تلویزیون رئیس فاسد نه وي، واسطه باز نه وي، بیا زه څه شی کوم؟ خو بیا زه د خپل استعداد په اساس مخ ته ځم. پس که کرکټ بورډ کې واسطه ده، دا خپله لوبغاړو ته یوه ستره ننګونه ده. تاسو د دې په ځای چې لوبغاړي وټکوئ، هغه خلک وټکوئ چې په کرکټ بورډ کې واسطه رامنځته کړي، تر څو هغه لوبغاړي چې زما او ستا په څېر د غریب انسان اولاده ده او استعداد لري، هغه وشي کولی ولوبېږي. تر څو پورې چې جمال و کمالي، تر څو پورې چې د کرکټ بورډ رئیس فاسدي، زه نه وایم چې دی که نه دی، تاسو بهتره پوهېږئ ځکه تاسو ثبوتونه لرئ. تر هغې پورې د کرکټ لوبغاړي بیچارهګان به دردېږي. پس تاسو د کرکټ لوبغاړي په خپل ځای پرېږدئ، د کرکټ لوبغاړو سره کار مه لرئ. دا مظلوم خلک دي، دا دردېدلي خلک دي، دا چې تر سکرینه پورې رسېدلي، ډېر محنتونه یې ګاللي. ډېرو فاسدو خلکو ته د کمال او جمال غوندې سرچپه مخلوق ته دو ډېرې زارۍ کړي. ډېرو خلکو ته به چې دی دو جینګه خوله نیولي، د ډېرو خلکو لاسونه به دوی موچي کړي، ډېرو خلکو ته به دوی شپې شپې په تمه پاتې شوي. ولې؟ ځکه په افغانستان کې واسطې روانې دي. پس تاسو چې کوم عام ملت یې، ستاسو درد او د کرکټ د لوبغاړو درد دا یو دی، او د دې درد دوا دننه د کرکټ په ادارې کې اصلاحات دي. دا اصلاحات په لوبغاړو کې غټ رول نه لري چې تاسو وایئ چې ټوله ګناه د راشد خان ده. دا هماغه کیسه ده چې که تش امتیاز هم نه درځي، دا د اشرف غني د لاسه. جمهوریت فاسد ده. وروره، جمهوریت یو ستر حکومت دی، په دې کې اشرف غني د هر شي مسؤل نه دی. که چیرته ستاسو دفاع نه کیږي، دفاع وزارت مسؤل دی. که چیرته دننه په وطن کې مغلا ډیریږي، د دې د خاطره د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی. که چیرته حق حقدار ته نه ورکول کیږي، د دې د خاطره ستره محکمه مسؤله ده. که چیرته د قبایلو ستونزې نه حلیږي، د دې د خاطره د کورنیو چارو، د دې د خاطره د قبایلو وزارت مسؤل دی. که چیرته د تاسو د استاد تباشیر خلاص شوی، د دې د خاطره وزارت معارف مسؤل دی. که چیرته ته په کانکور کې مجرد یا ناکامه پاتې شوی، د دې د خاطره د لوړو زده کړو وزارت مسؤل دی. که چیرته وظیفه خلکو ته نه پیدا کیږي، د دې د خاطره د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤل دی. که چیرته زموږ بودیجه چې دی چا تختولی، بابوجي جیب د موږ نه وهلی، د دې د خاطره د اقتصاد وزارت مسؤل دی. بنام تاسو باید پوه شئ چې د چی شي پوښتنه د چا نه وکئ، صدقه مو شه. ډریور ټایر پنچر شوی، ته لاړې هوټل والا ته وایي چې ټایر ولې پنچر شو؟ هغه درته وایي چې وسړیه، د ما وظیفه دا ده چې کورمه جوړه کړم، ما ته یې په ټایر څه. پس جناب فراد دریا صاحب او د فراد دریا مینهوالو، زه پوهېږم چې فراد دریا مدیریت کوي، زه پوهېږم چې هغه ماشوم نه دی، اما د دې مدیریت په اساس یو ستونزه راخلي تر څو زما کرکټ ټیم له منځه یوسي. ځکه فراد دریا به دومره بېسواده او دومره بېعقله نه وي چې په دې پوه نشي چې واسطه په کرکټ کې څوک له منځه وړي، یا دننه په کرکټ کې میراثیتوب څوک له منځه وړي. زه فکر نه کوم چې فراد دریا دې دومره بېعقله اوسي، خو زه فکر کوم چې دا کار قصداً کوي تر څو زما ساده ځوانان بېلارې کړي او کرکټ بورډ کې راته ستونزې پیدا کړي. پس عرض دا دی ملګرو، که د قصد نه کوي، پوه یې کوي، ورته ووایئ چې مشکل په ډولچي کې دی، نور ربابچي مه ډبوه. انشاءالله چې خفه شوي نه وئ، زه خو غریب سړی یم، دا ده چې اوس مې لایف کته که بیرته به روان اوسم، کار ته به ځم، خپل کاروبار به کوم، پیسې به د ورورو راوباسو. څلورم واده کوم بچش، او څلورم واده زړه مې د یو امریکایي وکړم، سخت بدال به وي چې امریکایي مې کړي او افغانستان ته یې راولم، او ادې ته مې په اوله ورځ وایي چې وټ از یور نیم ادې، وټ از یور نیم.
څخه ډانګیا به مې راته دې نیولی. نو زه خپله غریب کار انسان یم، زه باید مزدوري وکړم، پیسې لاسته راوړم. تاسو خپله غریب کار خلک یاست، باید مزدوري وکړئ، پیسې لاسته راوړئ. او کله چې خپله غریبي پرېږدئ، راځئ تر څو د وطن د درد دپاره غږ پورته کوي، الله تعالی تاسو ته اجر درکړي. په کرکټ بورډ باندې ستاسو دردېدل په اصل کې ستاسو مینه د وطن سره ښایي. اما داسې به نه کوئ چې دا غږ بې ځایه پورته کوي. مثلا ته وایي چې زه غواړم مجرد ته واده وکړم، مجرد بیا یې هلته په لیوني سپي خوري، دا غلطه خبره ده. سو مجرد ته که واده کوي شریشته به ورته ګوري، نه دا چې وایي چې راځه ځنګل ته دې بوځم که کومه جنۍ پیدا شي، دا غلطه خبره ده. ځنګل کې سپیان دي. سو عرض دا دی چې لطفا لږ خوږه وخورئ، لږ چرت ووهئ مخکې د دې چې نیوکې وکړئ. زه تر ټولو ډېرې نیوکې کوم او یو انسان چې پوه شم چې غلط دی بیا یې شا نه پرېږدم. تاسو هم پېژنئ زه دې انسان یم د تاسو غوندې. ولې قسم د الله په ذات خورم، ګرچې ښه نه د انسان قسم وخوري. مخکې د دې نه چې زه په یو چا نیوکه وکړم 18 ځلې پې فکر کوم چې زه د یو انسان په حق کې بې عدالتي ونه کړم. پس نیوکې کول ډېری خلک فکر کوي چې په هر چا نیوکه کول به تا یو ځای ته رسوي. نه، هسې نه ده. کله هم چې ته نیوکې کوې، دا نیوکه باید شخصي نه وي او ته باید پوه شي په کوم انسان چې نیوکه کوي هغه انسان ستا ملي منافعو ته ټک دی. ما چې په هر چا نیوکې کړي، ولې په یو عادي ځوان نیوکه نه کوم؟ ولې په هغه خلکو باندې نیوکه نه کوم کوم چې زما زور پې رسیږي؟ ما تل نیوکې په هغه خلکو کړي چې د ما نه زورور وه. تل مې نیوکې په هغه خلکو کړي چې مافیا وه. تل مې نیوکې په هغه خلکو کړي چې ځواک یې لرو، زما ژوند ته ستونزه پېښولی شوه او ما ته ګواښونه شوي، ما ته ستونزې د پېښولو کوششونه کړي. ولې رب بهترین ساتونکی دی. سو تاسو چې کله هم نیوکې کوئ، دا به د خپل شهرت دپاره نه کوئ. کله هم چې تاسو نیوکې کوئ، دا به د پیسو د خاطره نه کوئ. کله هم چې تاسو نیوکې کوئ، تاسو به د منافقت دپاره نیوکه نه کوئ، بلکې یوازې د خپل هیواد، د خپل دین او د خپل ملت د ساتلو دپاره به نیوکې کوئ. زما ملي ټیم د ما د خوشحالۍ یوازینۍ هیله ده. اوس زه یو ډم پرېږدم چې په دې ملي ټیم کې راته بې اتفاقي رامنځته کړي، نه یې پرېږدم. او زه یو ځل بیا هم وایم که چیرته زه یوه نیوکه د شهرت دپاره کوم یا د کومې پروژې دپاره یې کوم یا د پیسو دپاره یې نه پوهېږم کوم، خدای دې ما ذلیله کړي، خدای دې ما وشرموي. ځکه همیشه مې رب ته ویلي چې دا د مجردانو یو کور دی او په دې کور کې به موږ د خپل ملت غږ پورته کوو. پس موږ سره طرف نه یو. که د فراد دریا مینهوال یې، که فراد دریا یاست، تاسو زما د زړه سر یې. زه د تاسو سره جنگ نه لرم، زه ستاسو خلاف نه یم. فقط دومره درته وایم چې بلکل کومه ستونزه چې تاسو دردئ امام دردئ، ستونزې شته په کرکټ کې. اما د دې ستونزو د حل دپاره نیوکه باید د کرکټ بورډ په ادارې وشي، نه د کرکټ د ملي ټیم په لوبغاړو. تر بیا مو الله من خوشحاله اوسئ، په ځانونو باندې ډېر پام کوئ. ژوند ډېر لنډ دی، ډېر زر تېرېږي.